الله اکبر. په سپیدار ماڼۍ کې د نیکمرغه لوی اختر لمونځ ادا شو. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په کابل کې د میشتو یو شمېر اسلامي هیوادونو ډیپلوماتانو، د هیواد دیني عالمانو او امنیتي مسؤلینو د نیکمرغه لوی اختر لمونځ نن سهار په سپیدار ماڼۍ کې ادا کړ. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ټولو هیوادوالو او د نړۍ مسلمانانو په ځانګړې توګه د غزې مظلوم مسلمانانو ته د اختر مبارکي وویله او زیاته کړه نن په ټول هیواد کې په بشپړ امنیت او آرامۍ کې خلک د اختر خوشحالۍ نمانځي. الله اکبر. الله اکبر. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اختر د ټول مبارک شي. ښاغلي حنفي وویل اوس مهال په افغانستان کې بشپړه آرامي او ثبات حاکم دي. ټول مسؤلین دي د خلکو هوساینې ته په پام سره خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کړي ترڅو د څو لسیزو جګړو او ناامنۍ وروسته مو هیواد تلپاتې ثبات او پرمختګ ته ورسیږي.